د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي د ټولو ولایتونو والیانو او امنیتي مسؤلینو سره د ویډیویي کانفرنس پر مهال د هیواد په کچه له دیني عالمانو مننه وکړه چې په هلو ځلو د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د کوچني اختر په شپو ورځو کې څو ورځنی اوربند اعلان شو. نوموړي د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري والیانو او امنیتي مسؤلینو ته د ټولو شهیدانو په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شهید شویو سرتیرو کورنیو ته د کوچني اختر په شپو ورځو کې د ځانګړي پاملرنې سپارښتنې وکړې. د ملي امنیت عمومي رئیس د یاد ویډیویي کانفرنس پر مهال چې یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو هم شتون درلود، ټولو مسؤلینو ته د کوچني اختر په شپو ورځو کې د لا ډاډمن امنیت د ټینګښت او ستونزو د مخنیوي په موخه د احضاراتو هدایت وکړ. د یو بل خبر له مخې په 201 سیلاب قلي اردو کې د امنیت ټینګښت په موخه د ننګرهار والي په مشرۍ د امنیتي مسؤلینو او د غوڅ ملاتړ ځواکونو استازو ترمنځ نظامي غونډه ترسره شوه. د یادې امنیتي ناستې په ترڅ کې ټاکنو ته د زمینې برابرولو، په یو شمېر سیمو کې د ولسي پاڅون کوونکو ځای پر ځای کېدو او په ځینو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو په ترسره کېدو او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې وشوې. ننګرهار والي حیات الله حیات امنیتي مسؤلینو ته د عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو د سر او مال خوندیتوب سپارښتنې وکړې. نوموړي زیاته کړه ټاکنې یوه ملي پروسه ده، نو په همدې اساس مسؤلینو ته په ټاکنیزو مرکزونو کې د لا زیاتو امنیتي تدابیرو د نیونې جدي لارښوونې وکړې. د یادونې ده چې په یاده نظامي غونډه کې د ننګرهار والي سربیره د 201 سیلاب قلي اردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري، امنیه قومندان پاسوال غلام ثنایی ستانکزي، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي، د سرحدي لوا قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل، د عامه نظم قومندان جنرال نصیر احمد صافي، د همغږۍ قومندان مرستیال، د غونڅ ملاتړ ځواکونو استازو او یو شمېر نورو ګډون کړی و.